د نن ورځې ډېر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. ولسمشر غني د امنیتي ځواکونو په قربانۍ به معامله ونه کړم. ولسمشر وایي د سولې په خبرو کې به د افغان ځواکونو په قربانۍ معامله ونه شي. ولسمشر محمد اشرف غني نن ننګرهار تر سفر وروسته لغمان ته لاړ او هلته یې له افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل. کورنۍ چارو وزارت وسلوال طالبانو په تیرو 4 ساعتونو کې 6 تنه ملکیان وژلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مسولین وایي وسلوال طالبانو په تیرو 4 ساعتونو کې په 14 ولایتونو کې 13 ترهګریز بریدونه کړي چې په نتیجه کې 6 تنه ملکیان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. شنونکي وایي د ثبات او همپالین ټیم وروستي اقدامات له مسؤلیته تېښته ده. د ثبات او همپالین ټاکنیز ټیم له لوري په خپلسري توګه د ځینو ولایتونو د نوي والیانو معرفي کولو په ترڅ کې تازه دې ټیم ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به 15 نور ولایتونو ته هم نوي والیان معرفي کړي. اروپایي ټولنه د طالبانو عملیات بیا پیل د قطر هوکړې خلاف دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالډ کوبیا وایي که د طالبانو لخوا د عملیاتو د بیا پیل خبر تایید شي نو دا د قطر د هوکړې خلاف کار دی. نوموړي په خپل ټویټر باندې کې لیکلي اوس د عملیاتو د پیل نه بلکې د باور فضا د رامنځته کېدو پړاو دی. رحمت الله نبیل د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تر هوکړې تر لاسلیک وروسته به په ټول افغانستان کې له هر اړخیز اوربند پرته د 15,000 طالب بندیانو خوشي کول به ستر اشتباه وي. حنیف اتمر د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر وایي د طالبان لخوا د تاوتریخوالي له پیل سره سم د سولې تر ټولو سخت پړاو پیل شوی دی. نوموړي په خپل ټویټر باندې لیکلي هغوی چې ځانونه زموږ هیوادوال ګڼي حاضر دي له هغو بهرنیانو سره اوربند وکړي چې د دوی په اصلاح ورسره جهاد یې کوه، خو بل خوا د خپل ورور خلاف په ټوله بېرحمۍ جنګ ته ادامه ورکوي. حمید کرزی د جګړې له ښکېلو خواو د پخواني ولسمشر حمید کرزي غوښتنه له هغو څرګندونو چې د سولې هڅې زیانمنوي په کلکه ډاډه و. د هېواد پخواني جمهور رئیس حمید کرزي په هېواد کې د جګړې د کمښت هفته چې د ټولو هېوادوالو له تاوده هرکلي سره مخ شوه د خلکو او هېواد لپاره ستر خیر بولي. ولسمشر غني وایي طالبان د پاکستان اجنډا پر مخ نه بیایي او پر ځای د خپل هېوادوالو سترو هیلو طلبۍ کوي چې د رښتینې سولې تامین دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره په شدت کار روان دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي وویل چې افغان حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې ته یو فرصت په توګه ګوري او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره باید د طالب زندانیانو خوشي کول شرط نه وي بلکې په دې موضوع باید په مذاکراتو کې بحث وشي. زلمی خلیزاد د افغان سولې استازی زلمی خلیزاد له یوې طرحې سره کابل ته راځي چې د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنیز جنجال حل کړي. ډېره مننه چې ویډیو را سره تر پای وکتل. کوم خوښ شوی لایک کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا